بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین یا کسانو آمنو چې ایمان مراوړې دي انفقوا خرج کړئ من طیبات د پاکیزه ما هغه مالونه کسبتم چې ګټلې دي تاسو ومما او دا هغه سيزونو اخرجنا چې راوستلې دي مونږ لکم تاسو د پاره من الارض د زمکینا ولا تیمموا الخبيث او اراده مکوئ دردي معمولی شیز منه د دې مال لا تنفقون حال دا چې تاسو خرج کوئ دردي ولستم بیاخذیه او نه تاسو اخستون کی هغه لرا الا ان تغمدوا فيه مگر دا چې سترګې پټ کړئ تاسو پاغي کی الله و اراده مکوئ د میکار او معمولی مال چې دا بز خرج کوم د الله پلار کی حالان کې هغه معمولی او بیکار شي تاسو بخپل هم ناخلی مگر حالا چې سترګې پر پټ کړئ وعلموا بواشي ان الله چې بشک الله رب العالمین غنی بحاجت حمید استایل شوی دی الشیطان شیطان یعدکم الفقر یروی تاسو د غریبینا ويأمركم حكم کوي تاسو ته بالفحشاء د بحیاي د بخل والله يعدكم وعد کوي تاسو سره مغفرتا د مغفرت منه د خپل طرفا وفضلا او د فضل والله واسع فراخي ولا عليم خپوه دی یوت الحکمت ورکوي الله په د دین مې یشاو چاته چې غواړي و مې اوت الحکمت او چاته چې ورکړې شو په فقد اوتی خيرا كثيرا یقینا ورکړې شو هغه خیر ډیر وما يذكر او پند او نصيحت ناخلي الا اولو الالباب مگر عقل من خلق وما انفقتم او هغه چې خرج کوي تاسو من نفقه د څه قسم خرچین او نظرتم یا منخ کوي تاسو من نظر د څه قسمه منختنا فإن الله بشك الله يعلمه په دې باغي باندې وما للظالمين من انصار او نشته د پاره د ظالمانو څوک مددگار